ژبې د ژوندي پاتې کېدلو د ترقۍ کولو دپاره یو بل ډېر بنیادي څیز دی چې هغه د هغه ژبې دننه پروت صلاحیت او طاقت دی او هغه په پښتو کې شته. د لسانیاتو د ماهرینو تحقیق دا دی چې دا پښتو چې ده دا د فارسۍ لور ده او د فارسۍ نه رازېږېدلې ژبه ده، خو خبره داسې نه ده. فارسي د پښتو نه رازېږېدلې ژبه ده. زمونږ پښتو ته وګورئ چې هیڅ حکمران د دې سرکاري مرسته نه ده کړې. دا څومره په دې هندوستان چې لوی سلطنتونه پاتې شوي د پښتنو پاتې شوي. شیرشاه سوري ډېر لوی پښتون و، د پښتو یوه اداره نه ده جوړه کړې. غوریان او څومره چې خلجیان دي ټول پښتانه د پښتو لپاره په دې دومره لوی هندي سلطنت کې هیڅ اداره نه ده جوړه شوې. احمد شاه ابدالي په خپله د پښتو صاحب دیوان شاعر و، یعنې د پښتو احساس ورته چې شاعري په پښتو کې پکار ده، خو خپل دربار او خپل سرکار یې ټول په فارسۍ کې چلولی. په زرګونو کتابونه هر کال په پښتو کې چاپ کېږي او بیا وروسته په دې نورو ژبو کې چاپ کېږي. زما خیال دی چې که د نن نه 1500 کاله وروسته هم یو پښتون هم یو ټکی هم ونه لیکي، هم دا پښتو نه مري. دا داسې یو ژبه ده. موږ ته پته ده چې زموږ دا نننۍ ناسته چې ده دا د روحستان ټي وي لخوا د ایوارډونو د ویشلو د نمانځلو یو دستوره ده، خو دغه قسمه دستورې او دغه قسمه جذبې چې دي هغه د خپلې ژبې سره د مینې او د خپلې ژبې د تحفظ سره هم تعلق لري. نو ځکه په پښتو ژبه د هغې په بقا د هغې په ارتقا هم ډېرې د خوند خبرې وشوې. ډاکټر حکیمزي صاحب، ډاکټر شهاب عزیز ارمان او ډاکټر زبیر حسرت رښتیا هم ډېرې ښکلې او ډېرې د زړه نه راوتې خبرې وکړي، اثر کوونکې خبرې وکړي، اثرناکې خبرې وکړي، هم د دې ایوارډ د دستورې په هکله هم د پښتو ژبې په هکله. ډاکټر حکیمزي صاحب چې کومه شروع کړې وه د هغوی د خبرو هغه منطقي انجام د ډاکټر زبیر حسرت اخري 2-3 جملې وې چې د ډاکټر حکیمزي صاحب هغه د پښتو ژبې دپاره زموږ د هڅو هغه د مایوسۍ اظهار زیات مخې ته پروت و چې چاپ څه نه دي کړي او کول پکار دي. خو ډاکټر زبیر چې کوم ځای کې خبره ختمه کړه نو زه هغې سره خپلې یو څو خبرې تړم او د دواړو بلکې د درېو واړو پروفیسرانو ډاکټرانو صاحبانو د خبرو سره اتفاق هم کوم او زما په معلوماتو کې اضافه هم ډېره وکړه. خو بیا هم زه د ډاکټر حکیمزي صاحب په خدمت کې یو اړخ خپل مخې ته ږدم چې دومره مایوسي هم نه ده. دا ژبې چې دي دې ته د ژوندي پاتې کېدلو د خورېدلو د ترقۍ کولو دپاره یوازې د دې څیزونو ضرورت نه دی چې یو حکمرانه طبقه د دې شاته وي، د دې دپاره د ادارې جوړې شي، د یوې ژبې دپاره د خرچې وشي، معاش دې ورسره وتړلی شي. دغه څیزونه ضروري دي، خو دغه لازمي نه دي چې بغیر د دې نه ژبې ترقي نشي کولی یا وده نشي کولی. د ژبې د ژوندي پاتې کېدلو د ترقۍ کولو دپاره یو بل ډېر بنیادي څیز دی چې هغه د هغه ژبې دننه پروت صلاحیت او طاقت دی او هغه په پښتو کې شته. یعنې تاسو دا وګورئ چې پښتو د کوم دور ژبه ده. په دغه دور کې په دې ټول مشرق کې 2 نورې ژبې ډېرې غټې ژبې وې چې یو سنسکرت وه او یو فارسي وه. فارسۍ ته مې په هغه وخت کې ژند اول پهلوي بیا ژند ژبه ویله، فارسي نوم یې نه و. نو تاسو وګورئ چې دغه فارسي سنسکرت او پښتو چې ده په دې کې هم سنسکرت خو موږ یو اړخ ته ږدو، خو د دې فارسۍ لږ وضاحت وکړم چې دا کومه ډېره لویه ادبي فارسي ژبه ده چې په دې کې د حافظ او د مولانا او د بیدل او د غني کشمیري غوندې شاعران دي. دا فارسي د ایران فارسي نه ده، دا د پښتنو د ماوراء النهر یا تاسو په ساده ژبه کې د افغانستان چې هغوی ورته د طنز نه دري وایي، ایرانیان دې فارسۍ ته د طنز نه دري وایي. دا اصل کې د افغانانو پښتنو فارسي ده او دا راوتې هم د پښتو نه ده. دا یو بیل بحث دی چې فارسي څنګه د پښتو نه راوتې ده. په دې به په بله موقع خبره کوو، که څوک ما سره پې خبره اتره کول غواړي نو په دې به خبره کوو، ځکه چې د ډېرو ماهرینو د لسانیاتو د ماهرینو تحقیق دا دی چې دا پښتو چې ده دا د فارسۍ لور ده او د فارسۍ نه رازېږېدلې ژبه ده. خو خبره داسې نه ده، فارسي د پښتو نه رازېږېدلې ژبه ده. او یو اسان دلیل خو زه تاسو ته دا یم چې دا فارسي څومره زړېږي، څومره زوړ دور ته ځي نو دا پښتو ته نږدې کېږي.
یعنی پښتو ته داسې نږدې کېږي چې که ته نن په فارسي کې وایې چې من بیمار شدم نو په زړه فارسي کې وایې چې من بیمار شوم نو دا شوم چې دی دا اوس هم په پښتو کې موجود دی او 4000 کاله مخکې هم په پښتو کې موجود دی نو فارسي چې څومره برزي پښتو ته نږدې کېږي او اخر کې پښتو کېږي د دې مطلب دا دی چې دا راوتې د پښتو نه ده او اوس چې د ایرانیان کومه فارسي وایي هغوی د موجوده ایرانیان په خپل کلاسیک پوهېږي نه ځکه چې دا دري ده دا د پښتنو فارسي ده نو زما مقصد دا دی چې فارسي خو د خپل ادب په وجه ژوندی ده خو د سنسکرت شاته چې څومره بادشاهان ولاړو او د هغه ایراني فارسي شاته چې څومره بادشاهان او حکمرانان ولاړو هغوی په خپل وج زور هم د پښتو غوندې سیالې نه کړې شوې دا ژبې د ایران نوې فارسي کې هغه ادب نشته کوم چې په ترای کې دی په سنسکرت کې خو د سره شته نه ادب زمون پښتو ته وګورئ چې هیڅ حکمران د دې سرکاري مرسته نه ده کړې دا د څومره په دې هندوستان چې لوی سلطنتونه پاتې شوي د پښتنو پاتې شوي دي د سلطان محمود غزنوي نه پس سلطان محمود غزنوي خو په خپله ترک و خو هغه سره ټول قوتونه چې دی هغه پښتانه وو د هغې باوجود په دغه وخت کې پښتو دپاره هیڅ نه دي شوي شیرشاه سوري ډېر لوی پښتون و د پښتو یوه اداره نه ده جوړه کړې غوریان او څومره چې خلجیان دي ټول پښتانه د پښتو دپاره په دې دومره لوی هندي سلطنت کې هیڅ اداره نه ده جوړه شوې احمد شاه ابدالي په خپله د پښتو صاحب دیوان شاعر و یعنې د پښتو احساس ورته چې شاعري په پښتو کې پکار ده خو خپل دربار او خپل سرکار یې ټول په فارسي کې چلولی دی بیا تاسو د وروسته دور کې راشي انګریز د پښتو ته نقصان ورکولو کوشش کړی دی د پاکستان نه پس ته د پښتو تلارې نیولې شوي دي نن زما په وطن کې د سندیانو شناختي کارډ په سندۍ کې دی د سندیانو دپاره سندي لینګویج اتارټي ده د سندیانو دپاره څومره چې دفتري کاروایي ده او تعلیمي نظام دی د کچې نه واخله تر پی ایچ ډي پورې هر کال کې سندي ویل لازمي دي پښتو کې نه دي خو د دې هر څه باوجود چونکې پښتو کې هغه خپل دنننی صلاحیت او طاقت موجود دی نو ماته دې وښیي چې په سنسکرت کې چېرته د خوشحال بابا سیال شته چېرته په فارسي کې د خوشحال بابا سیال شته چېرته د رحمان بابا سیال شته پښتو به انشاءالله ژوندی وي د هغه خپل دننه صلاحیت په بنیاد باندې په طاقت باندې نه دی کوي حکمران مرسته په یو دور کې هم نه ده کړې پښتنو هم نه ده کړې خو نن هم زموږ د ادب چې کوم معیار دی هغه په دې مشرقي ژبو کې لازوال دی زه چې دا د خوشحال بابا خبره اخلم نوم اخلم دا په دې وجه اخلم چې یو انسان د 500 انسانانو نه زیات صلاحیتونه لرل زیات کمالات یې لرل او زیات د معیار کارونه کړي دي او د نور شاعران چې کوم دي د دې سیال نشته دی زموږ د 20مه صدي تاسو راواخلئ د هر قسمه محرومو باوجود پښتو یوه لویه ژبه ده زه خو دا یم چې پښتو د ولسي فنکارانو د سندرغاړو د شاعرانو د کلیوال ولس او د خړسرو غریبو مزدورکارو خلکو ژوندی ساتلې ده ما داسې خلک لیدلي دي چې د خپل کتاب چاپ کولو دپاره پټۍ خرڅوي چې پټۍ به خرڅ کړم زوی له به پکې واده م وکړم او کتاب به م پکې چاپ کړم نو داسې خلک مې لیدلي دي چې دیاړي کوي دیاړي مار دي خو هغه د هغه خپلې ژبې سره او د هغه خپل هغه دننه صلاحیت سره دومره یو اټیچمنټ دی چې هغه کتاب چاپ کولو دپاره هغه خپل د خوارۍ مزدورۍ حلال چې کوم رزق دی د بچو د خولې نوړی ونیسي او چېرته کتاب پکې چاپ کړي پښتو نن هم د دنیا هغه ژبه ده په مشرقي ژبو کې چې د سالانه جایزې د کتابونو کله چاپ کېږي په ډان اخبار کې په نیوز کې نو د دې مشرقي دنیا د ټول نه 1 نمبر اول نمبر ژبه ده چې په زرګونو کتابونه هر کال په پښتو کې چاپ کېږي او بیا وروسته په دې نورو ژبو کې چاپ کېږي نو دا موږ له چېرته کې نه سرکار کوي نه حکمران کوي نه څوک بل څوک کوي دا زموږ دې ژبه کې دننه څه شی دی څه طاقت دی څه زور دی څه صلاحیت دی شاته څه ولس ولاړ دی زما خیال دی چې د نن نه 1500 کاله وروسته هم یو پښتون هم یو ټکی هم ونه لیکي هم دا پښتون نه مري دا داسې یو ژبه ده دا چې سروې روانه ده ډاکټر زبیر اسرت صاحب د 43م او 33م پوزیشن خبره وکړه د دوی په خبره به تاسو پوه شوي یئ چې د تیرې سروې مطابق دا په دنیا کې په 43م نمبر غټه ژبه وه یعنې دې نه 240 غټې ژبې وي اوس دې نه 32 غټې ژبې دي
دومره تیزۍ سره په دې پښتو کې کار کېږي دومره تیزۍ سره دا پښتو خورېږي دا چېرته خورېږي دا په کتاب کې خورېږي دا په الکترونیک میډیا کې خورېږي د دې افغانستان د صالحین پس ته تاسو وګورئ چې دنیا کې پښتو چېرته لاړه په سوونو چینلونه دي د پښتو الکترونیک میډیا چې ده هغه د نیمې دنیا نه زیات ملکونه چې دی د وایس اف امریکا او بي بي سي او دا خو زاړه شو د دنیا په ګوټ ګوټ کې د پښتو چینلونه دي د الکترونیک میډیا دا ځکه دا ژبه نوره هم 32 نمبر ته راغله او دا به 22 ته هم راځي 12 ته هم راځي دې ژبه کې داسې یو صلاحیت دی چې خلک مجبور دي چې دا ژبه چې دی زده هم کړي په دې کې چینل هم خلاصېږي په دې کې ټي ویان هم خلاص کړي